ملګرو او درنو دوستانو، نن د خدای د ذکر او د یادولو په مناسبت او په هکله باندې یو په زړه پورې واقعه راخلم در سره شریکوم. رب العزت دې وکړي چې دا زموږ او ستاسو د ټولو بیا د پام او فکر او د توجه وړ وګرځېږي، او بیا دې الله پاک موږ تاسو ته په دې باندې هم د عمل کولو توفیق را نصیب کړي چې موږ کار خو کوو، دست به کار و دل به یار، خو زړه د الله په یار باندې منور ساتو. دوستانو، ذکر دا یو جلا مستقل ځان له عبادت دی، خو داسې عبادت دی چې ډیر آسان الله پاک جوړ کړی دی. دوستانو، په کې شرط الله پاک نه دی ټاکلی، نه ولاړه، نه ورځ، نه شپه، نه مالداري، نه فقیري، نه وخت او نه همدارنګه پاکي. تاسو ګورئ ډیر عبادتونه شرطونه لري، تل مانځه څو شرطونه لري. دا د همدې په وجه باندې الله پاک داسې جوړ کړی دی چې زما بنده یې الله پاک وي هر وخت وکولی شي. او ګوري دوستانو چې دا په کوم اندام باندې کیږي، یا لکه هغه چې ژبه ده، یا لکه هغه چې زړه دی. زړه داسې شی دی چې دا ستا د پیدایښت څه د همغه وهلته څه دی په غورځېدو دی، په ټوپو دی، بیا د ژوند د سلګۍ تر اخرنۍ سلګۍ پورې. لا هلته علما فرمایي وایي 17 کینټه لا بیا هم انسان چې مړ شي زړه یې ژوندی، زړه یې په غورځېدو وي. تاسو به خلک لیدلي وایي نه دی مړ، زړه یې غورځي. زړه هلته بیا درېږي. یا لکه ژبه ګرده ورځ په خبرو نه ستړی کېږي. سړی چې کار وکړي څونه ستړی کېږي، لاس وښوروه ستړی شي، ماخستن بره درد کوي، پښې درد کوي، که نه ژبه نه ستړی کېږي. دا د دې لپاره خدای پاک دا نه دی جوړه کړې چې ته پې خبرې کوه. ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. چې یوه خبره کوي درپسې لیکایي شروع ده، کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. نو هر خبره په تا پسې لیکل کېږي، حساب و کتاب بیا ورکوي. بلکې دا د دې لپاره الله پاک دغه اندام داسې ورته ټاکلی دی چې هغه ستړي کېږي نه، چې دا ته خدای یاد او ذکر په وکړي. او څومره فضیلت یې دی د یوې خبرې نه اندازه ولګوئ چې یو وارې سبحان الله ویل چې څه په دې دنیا کې دي، که تور دي، که سپین دي، که ډالر دي، که کالدار دي، که افغانۍ دي، که ښه دي، که بد دي، که واک دی، که قدرت دی، او که مالداري ده، که تور دی، که سپین دی، لا چې دا دنیا هم د سرو زرو سیدر دی، ټولو دا یو سبحان الله غوره ده. ای جنتیان به ارمان کوي، جهنمیان خو به خود ارمان کوي. ښکاره خبره ده، العیان ولا تحتاج الی البیان. ښه بابا جنتیان به ولې ارمان کوي؟ وایي هغه به په دې باندې ارمان کوي، بل د هیڅ شي ارمان به نه لري. هغه به په دې ارمان کوي چې هو دا څه دي، دا د آخرت سکه خو دغه نیکۍ دي د دغې دنیا، بس موږ څه چې پالتو او بس عمر تیر شو. او هغه مجلس، هغه پالتو عمر، ورځ او شپه چې په تا باندې د خدای د یاده بغیره تیره شي. رسول الله صلی الله مبارک فرمایي ډېر سخت افسوس ارمان پې وکړي، بیا به ډېر اوښکې پې وڅڅوي. بهرحال راځئ مقصدي ټکي ته. یو بزرګ دا یو علاقې له ولاړ په سفر باندې، ناوله د ښار دی، ناوله د علاقه، دلته یې کار دی، یا دکانداري کوي، یا تجارت کوي، یا مثال ته د قریب کره ورغلی دی. په هماغه ښار کې چې دی په مسافري ورغلی دی، یو نا اشنا نوراني انسان ورسره مخامخ شو. دا بزرګ هغه ته حیران پاتې شو چې دا ضرور د خدای یو ژوندي دوست دی، د خدای یو ولی او دوست. نو بیا دې سړي ورته ویل چې په نامه یې ورته ویل چې پلانه یې هغه ورته ویل خدای دې راوله، ته د دې علاقې ته مسافر راغلی، نو ښه ژوند درله غواړم. پوښتنه روغبړ مغواړې ورسره وکړي. دغه نه وروسته یې ورته ویل چې ستاسو په علاقه کې چې د کومه ځای څه ته راغلی یې، په همغه علاقه کې یو سړی اوسېږي، د هغه نوم دی عبدالله حاجب. بابا کله چې ته ولاړلې نو په هغو باندې زما سلام وایه. دا سړی هم حیران پاتې شو، بس ورته ویل چې بلکل ټیک دی. په اول وخت کې چې انسان د یو شي سره مخامخ شي نو دا نه ورته معلومېږي چې زه څه وکړم، وروسته په ذهن کې پاتې شي خبره چې کاشکې مې دی ورته ویلي وای، کاشکې مې داسې ورته ویلي وای، که نه. نو هغه ورته ویل ډېره ښه ده. وایي بیا خو دا سړی هم حیران پاتې شو چې دا دونه نوراني کس او دا سړی دا بس خیر.
دا دې سړی رالی خپل واپس کور ته 2 ورځې ما بعد یا میاشتې یا تمه بعد چې رالی باره د دې عبدالله حجب د نامه پوښتنې وکړه د دا فکر سو چې دا دونه یو لوی بزرګ سړی دا د خدای ولی او دوست نه ما کوم سړی ولیدي دا ناشنا سړی نو د دې چې د عبدالله حجب سره د تعلق دی سلام ورته راولېږي نو ضرور به پاغو کې دا خبره موجود دی چې بابا دا سړی به یو چپنه به یو بزرګ به یو تسبیح به یو کیسه به اوس نو پښتنه کې پیژندې نه پښتنه باندې یو کور لورسېدي چې دا کور دی او امیر سړی دی یو مالدار سړی دی دا سړی دغه عبدالله حجب دغه کور چوکیدار دی د دروازې خلاصي باندې د کور د دروازې پیردار ورته وایي چوکیدار ورته وایي هر شي چې ورته وایي دا سړی نور هم حیران شو چې د دې سړی او دغه سړی تعلق د کوم ځای خیر السلام ورته وایي هغه ورته ویل وعلیکم السلام وعلیه وعلینا پر موږ د سلامتی پر هغه دی پر ټولو مسلمانان دي خبر خلاص سلام جواب ورلا ورکړي دا سړی چې سلام راوړی دی دا بزرګ دا حیران پاتې شو باره پښتنه ځین وکړي چې بابا غورته ها وې دا سړی چې تاسو سلام راواسته وې دا څوک ته د پشان ما سړی نه ولیدل هغه مزدور ورته ویل چې بابا دا دراس خبر ده ورته نه ضروري راوښه کچیرته کې پیدا کې پکشي کې نو زبم عبرت ځنی واخلم کم نور مثال بل چاته ویلم د عبرت په وجه به ورته خو لیکن کدا سي دراس خبر و چې ستاسو نقصان کې پکشي کې زبې چاته نه وایم زما ستاسو سره دا واده د ماته دا ضرور دا سړی راوښه ته څوک هغه ورته چې دا رقم خبره ده نو واوره دا خضر علیه السلام څوک خضر علیه السلام خضر علیه السلام چې خود خلکو سترګې وتلې دي نو ستاسو یو مزدور انساني ستاسو د لاسون ستاسو د وجود ستاسو د خضر علیه السلام سره تاسو څنګه تعلق دی دوستانو هغه ورته ویل چې خبره ده چې د خضر علیه السلام بس ما د تعلق دی سره دا سړی په سیو مشتي چې ضرور به ته خامخه هغه عمل ما ترشه کوم عمل تکي چې د دې په وجه ته دون مقام ته رسیدلې چې پتا د خدای نبی خضر علیه السلام سلام را لېش دور تل دا هم دراس خبره ما مشوره غوړتي چې نه مخکې می څنګه درته لغسیده راتوې چې څنګه کیسه دور تو ویل چې زوک بل دی خاص عمل نکوم ته می ویني مزدور یم ته می ویني د بل د دروازې چوکیدار یم او ستړي هم یم او داسې لیکن یو عمل زه ضرور کوم او زما امید دی چې دا د هغو برکت دی هغه چې شي هغه ورته ویل چې زما دا عمل دی چې زه د خدای چې په هر کار زه مصروف یم د خدای څخه ما خپل زړه نه دی غافل کړی دست بکار و دل بیار زه چې په هر څه اخته زما زړه په الله فرته دوستانو وی زړه الله پاک د خپل ځان لپاره جوړ کړی دی الله وی دا زما کور دی کې بل چاته ځای مور کو دوستانو زړه یو داسې نه ولند اندام الله جوړ کړی دی چې ترنونه پوری نه د بیا په انسانانو ته ایرانی به انسانان هغه شیطان چې ورته لغله ورته ایران باتو سیده چشت دوستانو نو دا زړه په دې زړه مثال دی یو لوشي دی یو شی به تبکې چې کله خدای محبت پکې رالی رسول الله صلی الله مبارک فرمایي و ان صلحت صلح الجسد كله ټول بدن به دي سموي کدا پاسید سو مثال د ټول بدن دی بیا کار خلاص دی دوستانو په حدیث شریف کې راځي او کسان به الله په ورځ د آخرت در هر شي معاملات تر سي لاندې ځای ورکی ډیر په عزت به الله پاک جل شانو حالت دی ساتي الله پاک مالته دی ته مقام ورکی دی ډیر په عزت او پرامتیاي پاغو کې یو هغه څوک دی چې هغه زړه په الله پورې تړلی الله پاک د زړه تعلق د خپل رب سره الله یادي زړه تعلق د خدای سره د خدای د جماعت د مسجد د خدای د کور د خدای د بندګۍ او د عبادت سره دا سينو او کسان نور دي خدا به صرف او کسانې وډلې به وټولې به او پاتې به نو دوستانو دست بکار او دل بیان ذکر یو ډیر اسانه عمل دی هغه انسان چې ذکر کوي مثال د ژوند دی چې نیکی مثال د مړی دی ګرځي ذکر پر سر باندې مړ دغه مثل المیت والحی د هغه انسان چې هغه د خدای ذکر کوي
د هغو مثال داسې دی لکه په تکه توره تیاره کې د رڼا ضرورت که نه رڼا څونه پکار انسان ته ورځي په آخرت کې به دې دا ذکر بیا دومره په شا درځي د هغه مثال داسې لکه د یو میوهدارې خوشبویدارې درختې او څوک چې بیا ذکر نه کوي لکه وچ ټانګان د اور نه بغیر بل څه دغه په شا ده. دوستانو یو سړی چې ذکر کوي د هغو مثال د هغه مجاهد وي چې هغه د دشمن په مقابل کې وچ کلک ودرېږي دوستان یې وتښتېږي دا د شیطان په مقابل کې داسې درېدل. دوستانو د شیطان لپاره ډنډه الله پاک موږ تاسو ته هم د خدای یاد او ذکر راکړی دی. دوستانو فاذکرونی اذکرکم الله وی تاسو ما یاد کی زه به تاسو. علما فرمایي دا د ذکر کول داسې دی لکه د الله د رحمت بټن چې ته پر ځان راووایې دا بټن خو اوس ته یې پوهېږي که نه او د ګناه او الله موږ د خدای پاک وساتي مثال یې داسې دی لکه د خدای د قهر او غضب دعوت ورکول هغه دا د خدای مهرباني ده چې الله پاک وخت انسان ته ورکړي په رحمت کې بیا وخت نه وي دستي په دستي پر باندې راځي. دوستانو درود شریف هم ذکر دی تلاوت قرآن هم ذکر دی بلکې ټول عبادت هم په ذکر کې داخل دي. ذکر یعنی د خدای یادول لمونځ د خدای د یادول لپاره نه کېږي تر حج او تر عمرې پورې دا ټول خو لیکن د ژبې ذکر ډیر اسانه الله پاک جوړ کړی دی ډیر زیات اسانه. رب په خپل کلام کې د ذاکرونو صفت کړی دی چې په ولاړه په ناسته پر حال کې ذکر کوي. سر خو په خلاص ما په دې خبرو باندې دوستان نو ذکر دا د خپل ځان یو معمول وګرځوي. بهترین سړی وي په تاسو کې هغه دی چې د هغه په لیدلو باندې الله پاک انسان ته یاد شي. نو یو سړی چې تسبیح راخستي او ذکر کوي ذکر در ټولو ښه دی د ګوتو پر بندو باندې او هغه وایي الله الله یا لا اله الا الله یا لا اله الا الله. آیا تاسو ووایاست تاسو په خپله سوچ فکر وست د بل چا به خدای پاک نه سي ور یاد ذاکر انسان چې کوم مقام د خدای په دربار کې نو څه درته ذاکرین به په خندا په خوشحالي الله جنت ته لیږي. نو هغه سړي د دې وجه دوستانو اخر کې دا یو خبره واوري. یو بزرګ فرمایي وي ما خوب لیدي ژاغوس وایي خلکو چې تاسو له دنیا نه رخصتېږئ په دې لوی سفر د مرګ ځي نو د ځان سره د بچاو او حفاظت سامان واخلي. ماته تاسو پوښتنه وکړئ چې د حفاظت سامان څه شي دی وی راته وویل سوله چې د حفاظت سامان د خدای یادول دي د خدای ذکر او اذکار الله اکبر کبیر. هغه سليمان عليه السلام چې سړی ته ویلی ول چې ستا سبحان الله یو واری ویل زما در بادشاہي خو څه کوي چې له ټولې دنیا نه غوره ده. علما وی دا ولي انبیا داسې خلک دي چې په ټوک کې مسخري په مسخرو کې هم داسې خبره نه ده کړې چې خلاف وکړي په کې مسلې بیان کړي دي. نو دا چې د دې ستا د پاره ایو سبحان الله په ابد ژوند کې پکار درځي ته به ستا لپاره د ابد د ژوند نعمتونه دا د دې دنیا څه چې شي او شادي دي ټولې پاتې کېږي. رب العزت چې څومره یادونه په خپل کلام کې د ذکر کړي د غوښتنه د یو عبادت غوښتنه دین د کړي چې لمونځ ډیر کوه حج ډیر کوه یعنی نیک عمل خو څه پکار دي لیکن یوازې نه عبادت هغه چې خدای وی ډیر غوښتي دي درڅ یا ایه الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا نذکروا ذکرا کثیرا نذکر ای د ایمان خوندان خدای ډیر یادوي بل عبادت ته سو شيست. زموږ استادو دا بخپل نقصان وي پر بازار تیریدم خو خریدار د شینوم پیسې نه وای سره د اخرت پیسې دغه دي نو نن چې یو مسکین غریب سړی پر سرمایه پر بازار باندې راتیر شنو چی شاخله هیڅ هم نه پکې جو وچ تش جوې تش لازم ته می دشمنی تش جوبه ته می دشمنی د اخرت په سودا چې زی نورور دی په کار نه درځي کومه ما سر په دې خبر خلاص. السلام